کې باب مردان سره ولاړ یم او د دې کې څنګه تاسو ته پته ده د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مارچ اعلان شوی دغه ازادي مارچ په حاله باندې د مردان نه هم خلک د ټولو په شکل باندې راجمع کېږي باب مردان نه به ځي موږ سره څه ځوانان دي د هغوی نه به پوښتنه کوو چې یاره څه حوصلې لري څه سوچ دی څه فکر دی او د دې مارچ ته په کم نظر سره ګوري موږ سره خپل پیژندګلو کا نوم دې څه دی او دا راته ووایه چې یاره مارچ ته دې څومره تیاری کړی دی زما نوم دی احمد علي د رستم اوسېدونکی یم او مارچ لپاره عمران خان کال کړی دی موږ ځان سره په دې موټر کې چې څه سامان دی هغه هم ځان سره اخیستی که یو میاشت او که دوه میاشتې موږ انشاءالله عمران خان سره ولاړ یو موږ غلامي نه منو ټیک ده او د ګرمۍ څه مسله خو نشته نه ګرمي هېڅ نه ده چې هغه عمران خان د 70-80 سال دی هغه له ګرمي نه کېږي نو موږ د 18-20 سال یو موږ له به ګرمي څه وشي پوه شوې که 3 میاشتې او که 2 میاشتې عمران خان دپاره که زموږ ځان پکې څه شي که نه انشاءالله تیار یو ډېره مننه بل موږ سره یو ځوان ولاړ دی چې هغه ځان سره د اوښکو د ګیس یعنې ټیر ګیس یا انسو ګیس نه د بچو دپاره انتظام هم کړی دی ځوانه نوم دې څه دی د کوم ځای سره تعلق دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه زبیر مې نوم دی منګایون کونسل یوت صدر یم او د کابینټ د چې کوم د ضلعي د هغې یو رکن یم دا راته ووایه چې یاره څه تیاری دې نیولې دی د کوره ته اجازت میلو شوی دی که نه بالکل سیاسي خاندان سره تعلق ساتو او ښه په رضا سلا راوتي یو د پاکستان دپاره راوتي یو او تیارې خو چې کله نه اورېدلي دي بس تیار یو موږ انشاءالله بیا به هم تیار یو موږ سره قدرمنو د کیډ کالج یو سټوډنټ هم ولاړ دی اسامه ممن کوم چې وایي زه انصافین یم دوی نه به د دې تاثرات په هکله خبره کوو پوښتنه کوو دا راته ووایه چې یاره کوم حالات روان دي څه ګڼئ چې د دې دپاره څومره تیاری هم نیولې ده که فرض که دا لانګ مارچ وتی لازم خبره چې اوږد مارچ دی دغه پرلت وهل اوږد شي نو څه سوچ دی څومره پورې به تاسو انشاءالله لانګ مارچ به اوږدېږي نه که خیر انشاءالله یا به ورځې یا به دوه یا به درې که خیري په دې کې دنه به قصه ختمه یو سیټ فرق دی جي 171 باندې ولاړ دی یو سیټ فرق دی که خیر انشاءالله ډېر زر به یو سیټ هم کم شي او د امپورټډ حکومت نه به که خیر زموږ نظر نجات حاصل شي څنګه چې تاسو د تیارۍ خبره وکړله خان صاحب چې دشمن له به دومره موقع نه ورکوي خان صاحب د خلکو وویلو چې سرجي دا ټایم لږ اوږد کړه چې خلکو ته موقع میلاو شي هغه ویل نه زه ټایم اوږد کوم زما دشمن ته موقع میلاویږي لکه هغه ته موقع میلاوي چې هغه ماته پلانینګ وکړي وایي ډایرکټ به پکې خیر ورځو انشاءالله او پلانینګ چې کوم دی هغه موږ نشو ښکاره کولی هغه به که خیر موږ ځان سره ساتو خو نو موږ اسامه ته نه ګڼئ چې دا کم سیاسي تاوتریخوالی دی دا ذاتي طور ته نه ځي لکه چې څنګه د دښمن ګڼلی کېږي هغې هم بینګ پاکستاني دي او تاسو هم پاکستان یې تاسو هم د دې خورې بچي هغه هم د دې خورې مشران دي نو څه ګڼئ چې دغه تاوتریخوالی د سیاست نه ذات طرف ته لا نه سرجي ذات طرف ته خو هغوی بوت که نه جي لکه څنګه چې موږ وایو چې بیروني سازش شوی دی جي موږ خو د دې ملک دپاره لګیا خان صاحب روس دوره وکړله هغه د دې ملک دپاره وشوله اوس هغوی په خپله دا مني چې خان صاحب لکه بلاول صاحب زموږ فارن منسټر دی هغه په خپله دا څیز ومنو چې خان صاحب کومه دوره کړې وه هغه په حقه باندې وه د روس دورې موږ ته دغه ساز کو یو بیروني سازش وشو د هغې په ترو باندې دوی رال لکه دوی خو د خپل ملک سره د خپل مور سره غداري وکړله او د خپل مور سره چې غداري څوک کوي د هغوی به دا انجام انشاءالله ډېر زر به تاسو وینئ اخري پوښتنه دا کوم چې څنګه د خان صاحب د کومو پالیسو نه متاثره چې نن ته په ګرمۍ کې هم ولاړې تا کالج هم پرېښی دی خپل سبق دې هم پرېښی دی دغه لاریون کې یا احتجاج کې برخه وګورئ جي خان صاحب د ډیون نه چې کوم دی د پاکستان دپاره لګیا دی که هغه د نمبر یونیورسټۍ په صورت کې وي که هغه شوکت خانم په صورت کې وي که هغه صحت کارت په صورت کې امریکا یو سوپر پاور دی که نه جي په هغې کې هم د پوره صوبې دپاره صحت کارت نشته دی او زموږ په کې پي کې کې په پنجاب کې پوره صوبې دپاره چې کوم دی صحت کارت میلاو شوی دی خلک ترې فایده اخلي داسې نور ډېرې پالیسۍ د خان صاحب بل یو آزاد فارن پالیسي چې کوم ده دغه زموږ یو میشن وو او موږ پکې څه حده پورې کامیاب شوي مو خو بس چونکې دا یو خو د خان صاحب حکومت هم لږ کمزور دی نه موږ انکار نشو کولی کمزور او څه هرډل زو خان صاحب ته خو انشاءالله اوس زموږ دا میشن دی او دا ګول دی چې خان صاحب دو ته اکثریت سره راولو او دا کمې مسایل چې پاتې شوي تېر شوي ټرم کې دغه موږ که خیر دوباره کمپلیټ کړو او پاکستان یو خطر ته بوځو انشاءالله قدرمنو تاسو د دغې ځوانانو دغه حوصلې ولیدې یقینا چې د دې حوصلې هم د دې په رنګ ځوانې دي او وایي چې یاره علی به واپسي کوو چې کله دغه د دې د خوا چې کوم نوم ورکړی شوی امپورټډ حکومت ته د خپل څوکۍ نه لري